الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک پا سلسلہ کے مدا دو جمعے در تا دا حضور پاک سر دا محبت بیان کرے نن دا نبی علیہ السلام دا مبارک خوی بیان در تکوم او داولی ذکر چی نبی علیہ السلام فرمائی ویزا دنیا تا دید پار راغلیم چه خلقو تا بہترین خویون او خیم نو دا نبی علیہ السلام دا دنیا دا راتلو مقصد دا دا چه دا امت دا خویونو اسلوشی دا خوی اسلوشی او دا اخلاق اسلوشی دا دی وجنا اللہ پاک نبی علیہ السلام ہم پڑیرو لڑو خویونو پیدا کھڑیو اللہ قرآن شریف کے فرمائی انک لعلا خلق عظیم وی تعالی دیر لڑ او اچت خوی ندر کردی خخوی ستا وی رونو خخوی دیتا وی چه سڑے دا سے جن تیر کی چه اللہ خپن کی او دا اللہ مخلوق خپن کی دیتا خخوی وی دا خخوی دا یو حیثی تعلق دا اللہ دا حقوق سر دا حقوق اللہ چے وطوئی اللہ من خپا نکو دا خخوی دے منز بکے روجیو نسے کنزل نکے پدے اللہ خپا کیگی چے کنزل کے منز نکے اللہ خپا کیگی روجہ نسے اللہ خپا کیگی نو چے اللہ راضیو ساتے و خوشحالو ساتے دا دا خخوی یویسا شو دویم دا چه بندگان خپا نکے بندتا ضرر نرسے دیتا خخوی وی کنزل بنکے مسلمان تبا بغض نکے حسد بنکے ضرر بنرسے پلاسو پخپو پا جب بضرر نرسے گاونڈی سر بخسلوک کے دا مور و پلار سر بخسلوک کے دا لاری دا مرگری او دا سفر دا مرگری سر بخسلوک کے دا بتنگینا دا دا بندہ پا حقوقو کے حقوق العباد کے خخوی دے دا دوارو جہان مبارک سردار امت تا دا ارس خودلی دے دمرا بہترین خویون خدای ورکلیو کہ دا غی مثال بطر قیامت پوری موجود نشی کہ دا دویم کہ دا خشتخ کل خویونا دام دا حضور پاک دا معجزون یا معجزہ ونو دا بٹی کی کور دن نخکولی خوی مرگرو سر خشتخ خوی گاونڈی سر خکولی خوی کافرانو سر خکولی خوی دشمن سر بہترین خوی دا خیبر چکل فتح شو نو یہودیانو یو سازشو کو یو خزا و زینبی نمو اغی پیغمبر علیہ السلام لڈوڑے اکڑا او دا کچق وخه دا ګډ چیلی ولا ذبح کړ دی ولا پخه کړه او زهر یې پکې واچو
چې ډوډۍ کېښود د نبي علیه السلام مبارک نوړۍ اوچته کړه خولې مبارکې ته یې ورسوله لږه حصه معمولي غوندې تېره شو باقي کېښوده صحابو ته یې وی دا مه خورئ وی ولې د الله رسوله وی دې کې زهر اچولې شوي ښځه یې راوغوښته وی تا په دې ډوډۍ کې زهر اچولې دي وی صاحب تا ته چا الوی وی ما ته دې نوړی الوی چې دا لاس کې مې پرته ده دې خبر کړه دا یو معجزه ده د حضور پاک وی او صاحب ما پکې زهر اچولې وی دا دې ولې اچول وی ما وی که دروغجن پیغمبر یې دنه به خلاص شو او که رښتونی پیغمبر یې ضرر به درته ونه رسوي ګوره مخکې نه یې منصوبه جوړه کړې اوس که بل څوک نو مضبوطه سزا به یې ورکړې وه چې تا ما ته زهر ولې اچو او حکم به یې کړی و چې دا ښځه مړه کې پانسي کې او چې دا خبره یې وکړه نو نبي علیه السلام وفرمایل وی زما معاف کړی هېڅ یې مته چې وی ما معاف کړی ښځه پوه شوه داسې خوی خو ما د چا نه دی لیدلی زور یې په ما بر دی دې وخت کې هر څه کولی شي او بیا هم زه معاف کړم ما وهلی شي ما وجلی شي ما جیل کې اچولی شي ما له سزا راکولی شي او بیا مې معاف کوي هغه ښځې فورا کلمه وی خدای مسلمانه کړه بیا یو صحابي د هغه زهرو د لاسه وفات شو نو پیغمبر علیه السلام د هغې په قصاص کې هغه ښځه مړه کړله هغه یو شریک حکم داسې خشته خوی خدای پیغمبر علیه السلام له ورکړه په سفر کې به د ملګرو سره داسې ښکلي خوی و چې ملګري به وشرمېدل یو ځل په یو سفر کې روانو نو یو ځای کې دمک وله خیمې خښې کړې نو کارونه تقسیم شو چا وی زه به څاروي وبکم چا وی څارو له به ګیا پیدا کو چا وی مونږ به خیمې خښې کو چا وی مونږ به د ډوډۍ انتظام وکړو چا وی مونږ به څاروي حلال کو دا کارونه تقسیم شو حضور پاک وفرمایل وی یو کارم پکې پرېښی دی خو ګوری به زه کوم وی د الله رسوله زمونږ مور پلار نه قربان څه کار دی راته وښایه مونږ به په تا کارونه کوو مونږ به په خپله کوو وی نه یو کارم پرېښی دی ابه زه کوم وی صاحب راته وښایه وی تاسو چې ډوډۍ پخوئ او ترکاري پخوئ خشاک به څوک راوړي ډوډۍ بغیر خشاکه پخېږي وی دا به زه کوم صحابه وی نه د الله رسوله زمونږ مور پلار تا نه قربان په تا به مونږ خشاک کوو ولې وی تاسو د خدای نه یریږئ او زه نه یریږم ستاسو ثواب خوښ دی زما نه دی خوښ لاړ پیغمبر علیه السلام تبرګې یا بل سیز یې واغېست ځنګل ته او خشاک یې وکړ او قسم دی په دې خپل مبارک اوږې راوړه او صحابو ته یې مخکې کېښود ابوبکر دې زمانې مشر داسې کا دا د پیغمبر علیه السلام اخلاق او خوی په یو سفر کې یو سړي چیلې حلال کو نو هغه ته څرمنې سته نو چې څرمنې ته سته نو د دې چیلي نه یې داسې ایستله لکه سړی چې دا غوا میخې نه وباسي نبی علیه السلام ورپاسېد وی ما ته یې پرېږده چې چل درته وښیم نو نبی علیه السلام ولې یو طرف څرمن سوری کړه او چې څنګه یې سوری کړه نو لږ پوکې یې ورکړه اوس هم خلک داسې کوي د چیلي ګډ نه چې څرمن داسې وباسې لکه د غواو د میخې غوټولو د ویښتو ډکه شي او څرمن دم ضایع شي لږ پوکې یې ورکړه څرمن وپړسېده صحابي وی لستوڼې اوچت که دا لاس یې ښکاره که او لاس یې د هغه څرمنې او د هغه غوښې منځ کې وردننه که او داسې زور یې ورکه څرمن یې د هغه غوښې نه په خپله جدا کړه ور یې ښکته وی په داسې طریقه به څرمن وباسي ګوره که بل سړی او دومره لوی شخصیت د خدای په لیست څومره لوی شخصیت او صحابه به ترې ځانونه قربانول نو بیا به غوښې له او یا وینې نه یا چړې له ګوتې وړلې دا د پیغمبر علیه السلام خاکساري ده او د خشته ښکلې خوی او بهترین اخلاق
یو موقع باندې نبی علیہ السلام مبارک د صحابو سره په سفر روان سفر کې خو هر قسم حالات راځي په انسان باندې نو یو بڼو د هغه بڼ اونې وې پکې نو صحابو ته ویې ځای اوده شئ غرمه ده نو صحابه وایي چې کوم به ګوره اونه ونه به مونږ پیغمبر علیه السلام ته پرېښوده چې د دې سوری دروند دی نو دا به د نبي علیه السلام شي نو یو ډېره ګوره اونه وه چې د هغې سوری زیات و مونږ نبي علیه السلام ته پرېښوده او مونږ په نورو اونو لاندې څوک یو څوک دوه د سوري لاندې پرېوتل یو صحابي وایي چې مونږ څنګه راویښ شو کتل نو پیغمبر علیه السلام سره یو سړی ناست دی وی نبی علیہ السلام مونږ ته آواز وکړه چې دلته راشي وی دا سړی راغی زه دوم او ما توره دې اونې تاویزانده کړې وه وی چې دې څنګه راغی راورسېد نو د ما دا توره یې راواغېشته نو د تیکې نه وویسته نو چې د تیکې نه ایستله نو په کش د پې شوم نو زه راویښ شم چې راویښ شم اوس ده سره توره په لاس کې ده او دغسې بربنډه یې نیولې ده او یې ما ته وایي څوک به دې رانه خلاصوي ما نه یریږي او که نه یریږي څوک به دې خلاصوي وی ما وی نه ستا نه ولې یریږم زه خو د لوی الله نه یریږم قسم دې صحابه فرمایي وی موږ د حضور پاک نه زیات بهادر انسان بل نه دی لیدل تا نه ولې یریږم د لوی الله نه یریږم وی څوک به دې رانه خلاصوي ما وی الله خدای به مې دنه خلاصوي وی چې دا ټکې مې ووې نو یې سړي وجود په رپېدو شو او توره ترې پرېوته پیغمبر علیه السلام فرمایي توره مې راواغېشته وی مې چې اوس به تا باندې څوک خلاصوي صحابه وی صاحب ده خو اقدام قتل کړی دی تا پسې خو یې توره راغشتې ده اوس به ورسره څه کوو وی نه زه ترې خدای بچ کړم ما معاف کړی دی ځه ما معاف کړی هغه سړي ته نبي علیه السلام سزا هم ورنه کړه او معاف یې کړه د هغې برکت ده چې خدای پاک هغه مسلمان اسلام یې راوړو مسلمان شو دا خوی د حضور پاک د ګاونډیانو سره د کافرو سره د عامو ملګرو سره په سفر کې په کلي کې د کلي نه بار داسې خشته خوی به ساته یو سفر کې غنیمتونه تقسیمول نو چې غنیمتونه تقسیمول نو دا بانډیسیان خلک واغي خو د آدابو نه لا پوره خبردار نو وروسته به لږ لږ خبرېدل دا د نبي علیه السلام نه راغون شو څوک ورته ماله دا شی راکا څوک وایي دا راکا څوک وایي دا راکا څوک وایي دا راکا نو پیغمبر علیه السلام ول سیدونه هم ورکوي او ورو ورو ترې په شا شازي چې دې خلکو خو د تنګ کړم نو چې کم صادر نبي علیه السلام د کمیس په ځای د ځان نه تاو کړی نو هغه یو اونه کې ونښد نو زر وایي ای مسلمانانو دا صادر خو خپل راکې کړ او وی قسم مې د الله په ذاتي که د ځنګل د دې اونو عمره مال را سره وي دا ټول به مې په تاسو کې تقسیم کړی یو بانډیسي راغی او د نبی علیه السلام صادر دی غاړې ته تاو کړی او دا صادر یې کلک ونیوه او زور یې ورکو دومره زور یې ورکه صادر یې راښکه چې د پیغمبر علیه السلام په دې سټ باندې یو پټه جوړه کړه او بانډیسي ورته څه وایي وی تا سره چې د خدای کم مال د شا به ماله راکړه حضور پاک ورته مسکې شو ویې خندل او پوه شو چې دا بانډیسي دی او د مجلس د آدابو نه او د پیغمبر د آدابو نه لا نه دی خبر دا ګمان کوي چې ګنې بس دا یو مشر دی او خلکو له مالونه ورکوي نبي علیه السلام فورا صحابو ته حکم وکړ مسکې شو ویې دله څه ورکوي چې څومره څیزونه یې وله ورکړي دا خشته خوي خدای پاک د دواړو جهانو مبارک سردار له ورکړه صحابو سره به یې خوش طبیعتۍ کول دا هم د ښه خوي نښه یو بوډۍ راغله نبي علیه السلام ته کېناسته وی ما ته دعا وکړه چې خدای مې جنت ته بوځي وی بوډاګانې خو به جنت ته نه ځي او په جړا شوه ها بوډۍ جنت ته نه ځي داسې مونځونه کوم او روجې نیسم نبی علیه السلام ورته مسکې شو وی ګوره بوډۍ به جنت ته نه ځي وی تا به خدای پیغله کي ځوانه به دي کي نو جنت ته به ځې
بوډۍ خو به نه چې جنت ته دې ځوانه بچې نو بیا ښځه خوشحاله شو یو بل صحابي راغی وی د الله رسوله ماله یو اوښ راکړه په سفر پې ځم وی ورچې دله د اوښ یو بچي ورکې وی صاحب د اوښ په بچي څه کوم زما خو غټ اوښ په کار ده چې سفر پې وکړم وی خندل وی ولې اوښ د اوښ بچي نیسه تا له اوښ در کوم که نه اوښ خو د اوښ بچي دا د حضور پاک خوش طبیعتي وه یو صحابي و حضرت ظاهر رضی الله عنه هغه به د بانډې نه راته نو نبی علیہ السلام له به سبزي راوړه د بانډې نه او چې کله به ته نو پیغمبر علیہ السلام چې به څه و چا به څه راوړي بیا وله ورکړه دغه صحابي خوشطبه و ډېر نو پیغمبر علیہ السلام هم خوشطبه خلق خوښو دا مجلس کې خوش طبیعتي سنت ته ګورې دا منع نه ده یو بل سره خلق ټوقې کوي تقالې کوي او خنداګانې کوي خوش طبیعتي د یو بل ملنډې کول او سپکاوې کول دا په شریعت کې منع دی که یو سړی داسې خوش طبیعتي کوي چې د بل عزت ته پې نقصان رسېږي بل پې په مجلس کې رچه کېږي او بل پې په مجلس کې بېعزته کېږي دا بیا منع ده چې بل پورې ټوقې نه ټوقې کول یو انسان پورې منع دي او که داسې خوش طبیعتي کوي چې هغه بل پې نه رچه کېږي او بل پې ذلیله نشي بل پې سپک نشي دروغ پکې نه نو دا خیر دا خوش طبیعتي نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړی ده دې کې هېڅ هم نشته لکه بی بی عائشه صدیقه فرمای وی یو ځل اخیری بیماری د حضور پاک وا وی د بقی مقبرې ته تللی وی چې څنګه راغی نو وی زما سر خوږېده ما یوه رأسا سر مې مات شو سر مې خوږېږي وی حضور پاک وفرمایل بل وانا ورأسا عایشې زما سر خوږېږي مې چې د الله رسوله سر مې ډېر درد کوي او مرم ته وی ما ته وفرمایل ګوره خوش طبیعتي کونه چې عایشې هېڅ فکر مه کوه که ته مړه شوې نو خوش قسمته زه به د قبر ته ښکته کړم او جنازه به د باندې وکړم اوس ښځې ته چې دا خبره کوي چې که ته مړه شوې او جنازه د باندې کوم نو ښځه خو په دې خفه کېږي نو عایشه بیبي پې خفه شوه وی هم زما هم دقه خیال دی او که زه مړه شوم که نه نو مازدیګر به زما په دې بله نوې ښځه روستي حضور پاک ورته مسکی شو ورته وی نه عایشې وی ستا دا سرخوږي به جوړ شي ته به ترې ښه شې او زما دا سرخوږي زما د هغې بیمارۍ شروع ده چې د کمې بیمارۍ نه به زه پانه سم او الله سره به ملاقات پکې وکړي دې بیبیانو سره ښایسته ښکلې اخلاق او خوش طبیعتي وه به هر کیف د پیغمبر علیه السلام هغه صحابي به بانډې نه راته یو ځل په بازار د مدینې کې سبزي خرڅوله سوده خرڅوله نبی علیه السلام غلی غلی ورته چې را باندې پې نه شي ګوره داسې به څوک وکړي څومره ښکلی اخلاق او چې څنګه ورغې نو د شانه ورته کېناسته او پیغمبر علیه السلام د لاسونه اوږده کړل او په دې سترګې وله کېښوده د شانه لکه سړی د شانه چا په سترګو لاس کېږدي دا سړی وی من هو څوک دی پرېږده دا څوک او نبی علیه السلام مسکی ګرځي او صحابه هم حیران دي نبی علیه السلام نه لاس له زور ورکړه دی من هو خو دې صحابي چې دې ګوټ کې وکتل نو ویې پېژن چې دا خو پیغمبر علیه السلام زرې لاسونه د شانه تاو کړل او د پیغمبر علیه السلام دا ملا مبارک یې ونیوله او دا خېټه یې وه پورې مږل نبی علیہ السلام ته لاس پرېښود نو په سر یې وله لاس کېښود وی دا امریې خرصوم څوک به یې ویلي حالانکه خو امریې نو اصیل انسان و اصیل خو څوک نالي خوش طبیعتي کول وی دا امریې خرصوم په څو به یې والی حضرت ظاهر څه وی وی دا الله رسوله ګورې کوټه به وخېجم درته به مې واپس کی بیا به څه کې حضور پاک مسکی شو وی لكن عند الله لست بکاسد وی که خلق درته کوټه وی نو وی دی درته د خدای په نس کوټه نه د الله په نس کرے یو یهودي پیغمبر علیه السلام به ته چې کله به ضرورت راغی میلمانو نو قرض سودا به یې ترې راوړه د هغه نه یې څه کجورې قرض کړی وې زید ابن دسنه اوس چې د نیټه لږ وخت پکې یو څو ورځې پاتې شو
نو دا یهودی راغی او نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېد وی زما هغه د قرض چې در باندې پورې دی هغه کجورې امانه راکړه نو دور پاک هم حیران دی چې ستا نیټه کې خو لاس ورځې شته او دا ته ولې داسې زر راغلی نیټې نه مخکې راغلی او دې سړي فورا د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي شروع کړه وی تاسو هم دقسې کوئ د خلکو نه قرضونه وړئ او خورئ بیا نه ورکوئ او تاسو د عبدالمطلب اولاد چې یې که نه چاله خپل حق نه ورکوئ د بدې ردې شروع کړل صحابه ګیر چاپېره و صحابه خو به د حضور پاک نه قربانېدل دې سړي ته پټې اشارې کوي چې بار به وځې که به نه وځې اوس د نبي علیه السلام مخکې خو درته مونږ غږ نه شو کولی بار به د سره ګورو چې څنګه مونږ مخکې د مونږ د پیغمبر بېعزتي کوي حضرت عمر فاروق ټینګ نه شو ای د خدای دشمنه تاله شرم نه راځي شرمېږې نه چې زمونږ مخکې زمونږ د پیغمبر بېعزتي کوي او ستا نیټه کې خو لا ورځې شته او که بل خبره دی وکړه چې برابر دی حضور پاک مبارک حضرت عمر ته غصه شو که بل سړی وي به پې خوشحاله شوی و چې لکه نیټه کې د درې څلور ورځې شته نو ته مخکې ولې راځې او د سړي بېعزتي کوې حضرت عمر ته غصه شوی عمره بد دې وکړل وی صاحب د ده نیټه کې شته او زمونږ مخکې تا ته بد رد وی وی عمره دا تمه مې رانه نه وه تا له داسې نه وه پکار تا له داسې پکار وه چې ده ته دې م نصیحت کړی وی او ما ته دې م نصیحت کړی وی ده ته به دا نصیحت کړی و چې رورې خفه کېږمه نیټه دې لا شته د نیټې نه مخکې غوښتل مه کوه او که قرض غواړې نو په داسې طریقه مه غواړې چې د سړي بېعزتي کوې په نرمۍ غواړه او ما ته به دې نصیحت کړی و عمره زه هم ستا د نصیحت محتاج وم ما ته به دې وي چې د چا نشې والی هفته مخکې وله تیار ساتم څومره ښکلي ښي وی ځه عمره دې بوځه شابه د ده چې څومره حق یې هغه وله ورکه او لږ یې وله زیات هم ورکه ځکه دا انسان مونږ لږ وکړو تا وکړو تا ورته ستغې خبرې وکړې نو چې بویې ته او هغه حق یې ورته برابر کو او هغه زیاتي ورکولې نو هغه یهودي ورته وایي وی عمره زما حق پوره شو دا زیاتي ولې راکې وی نه دا نبی علیه السلام حکم کړی چې زیاتي وله لږې کجورې ورکه وی زیاتي ولې راکوي وی تا ته ما یو څو خبرې وکړې نو نبی علیه السلام وایي چې خفه دی که وله زیاتي ورکه چې خوشحاله شي وی عمره ما پیژنې وی نه وی زما زید نوم دی زید ابن دسنه وی ښه د یهودیانو هغه لوی مولا یې ته ویم یاره وی اوس خو مې دنه ډېره ګیله وشوه که یو ناپویه سړی وي او دا کار دې کړی وی نو بیا هم څه خبره وه نو ته خو د یهودیانو لوی علامه لوی مولی تا زمونږ د پیغمبر دا دونه ګستاخي ولې کوله وی عمره ما ستاسو په پیغمبر کې د آخرې زمانې د پیغمبرۍ ټول صفتونه لیدلي وو صرف یو څو صفتونه مې پکې نه لیدلې نن مې پکې هغه کتل یو صفت په زمونږ په کتابونو کې د ده دا دی چې د آخر زمانې د پیغمبر به دا صفتي چې دې به ښه خوی لري چې ته دې څومره غصه کوې دې به غصه نه کوي او د غصې په ځای باندې به دې ښه خوی استعمالی نن ما غصه که لیکن غصه یې نه کړه د هغې په ځای ښه خوی استعمال که او وایي چې کومه موقع د غضب او د رحم راشي نو رحم به کوي نن یې په ما باندې رحم وکړه دا یو څو صفتونه پکې ما نه لیدلې نور مې پکې ټول صحیح کړي وو دا صفتونه مې پکې نن صحیح کړل دا مې قصدن کول دا صفتونه مې پکې کتل چې دا واقعي د آخرې زمانې پیغمبر دی او که نه دی وی راځه عمره ما سره لاړ شه زه مسلمانېږم او زما په ایمان باندې ګواه شي راغې نبی علیه السلام ته وی د الله رسوله خفه کېږه ما قصدن ته لږ وچېړلې ما وی چې ته به غصه کېږې او که نه د آخرې زمانې د پیغمبر صفت دا دی چې غصه کېږي به نه ما وی دې غصه کوم چې دې غصه کوي او که دې رحم کوي د ښه بدل د بدو بدل په بدو ورکوي او که په ښو ورکوي د آخرې زمانې د پیغمبر صفت دا چې د بدو بدل به په بدو نه ورکوي په ښه به ورکوي تا ماله د بدو صفت په بدو رانه که په ښه دې رانه راکړه پته ولګېده چې د دا ښه خوي چې زمونږ په کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر دی پتا کې شته نو زه مسلمانېږم ما ته کلمه وښایه خدای پاک مسلمان کړي یو کافرو د یمن د علاقې و
مشرو او دا غنم سمامه و سمامه ابن اسال مکی ته ته عمرې له او صحابه کرامو له په مخه ورغې ګرفتار یې کړ لوی سړی ټولو خلکو پیژنده چې ویلې و نبي علیه السلام لی راوست وی دا څوک دی وی صاحب دا د یمامې د یمن په سردارانو کې یو لوی سردار دی وی څوک وی سمامه ابن او دا هغه سمامه دی وی د جومات د ستن پورې وتړی وی تړه چې وی تړه ډوډۍ د چایو بندوبست هغه زمانه کې چای خو دې زمانه کې ده خو لکه د خوراک خوردونوش بندوبست ولا وکړي خفه کوی به نه سار وختي حضور پاک راووت ما عندک یا سمامه سمامه څه سوچتے دی وی صاحب زړه کې مې درې خبرې دي یوه دا ده که مې وجنې بالکل مې مړ که ستا لاس کې ان تقتل تقتل ذا دمن خو یره ګورې د قوم سردار یم ډېر لوی سړی به مړ کې ګور لوی وینه به توی کې نو دو خبرو ته اشاره ورکړه چې لوی سړی یم نو ولې مې وجنې سره کوټې خو نه یم او بلې دې ته مې اشاره ورکړه چې د ډېره لویه وینه به توی کې د قوم مشر به مړ کې ګورې قوم به دنه تپوس زما کوي او که احسان کې خیراتی مې پرېږدې نو ډېره زیاته شکریه به دې ادا کوم او که مال غواړې نو ما ته اجازت راکړه چې اطلاع ولېږم خپل قوم ته او څومره فدیه غواړې چې زما راشي دله به درکړم حضور پاک ورته هېڅ غږ ونه کړ سار وختي پې بیا راغې بیا دې تپوس کوي ما عندک یا سمامه سمامه څه سوچتے دی وی صاحب هغه پرونی درې خبرې چې مې درته کړې که مې وجنې نو لوی نوم دې را باندې کېږي ګورې د قوم سردار یم لویه وینه به توی کړي او که احسان کې نو په ما به داسې احسان وکړي چې زما ټول قوم به ستا احسانمند دي که مال غواړئ حکم وکړه چې دله راولېږم څومره چې غواړئ ما پرېږده بیا یې ورته غږ ونه کړه په درېیمه ورځ بیا تپوس کوي ما عندک یا سمامه وی صاحب پرون چې به درته کومې درې کړي دي همغه درې خبرې دي صحابه ورته وی اطلقو سمامه وی پرېږدی زه خیراتي مې پرېښود چې پرېښود نو دې لاړ د مدینې شریفې نه بار ووت یو باغ و په هغې کې ولمبل او واپس هغې حضور پاک ته کېناست وی د الله رسوله ما ته کلمه وښایه زه مسلمانېږم خدای مسلمان چا وی دا ولی وختي دی ولی ایمان نه راوړه وی بیا به خلک وی چې د یارې نه مسلمان شو چې اوس پړدلم او پرېنستم اوس ایمان راوړم بیا به خلک وی د یارې مسلمان شو وی اوس دې ولې ایمان راوړه څه چلو وی درې ورځې ما د دې پیغمبر او د ده د ملګرو خوی وکتل وی قسم دې دا د عام انسان خوی نه دی معلومیږي دا چې دا د خدای معزز او مکرم پیغمبر دی او د دې ملګرو چې ده کومه اصلاح کړې ده او د خپلو ملګرو ته یې کوم خوی او اخلاق ښودلي دي دا عام سړی نشي ښودلی ما د ده او د ده د ملګرو ښه خوی ولید نو ما ته خدای پاک د هغې د برکت د ایمان را نصیب مکه مکرمه چې کله فتح کېدل 10,000 لښکر د مسلمانانو را روان دي په مکه باندې 10,000 بلکې په لاره نور هم زیات شو او چې څنګه صحابه رالل د مکې خلکو ته پته نه وه چې په موږ باندې به مسلمانان راځي او حمله به کوي بس په دې لاره کې چې دوی را روان او مکې ته نږدې شو نو هغې ته پته ولګېده خبر شو صحابه زنانه څه وې چې دا وروسته مسلمانان شوې وی چې موږ خبر شو مونږ وی چې اوس به څه کوو اوس خو تښتېدیم نه شو او موږ دې مسلمانانو سره ټول عمر ظلمونه کړي دي جنگ احد کې پې موږ ورلو 9 کسان صحابه مو شهیدان کړل او غزوه خندق کې پې موږ ورلو هر وخت کې موږ په دوی حملې کړي دي او دوی ته هم ضرر او اوس دوی رالل چې موږ سره به څه کوي وی موږ وی چې نن به زموږ عزتونه لوټ شي زموږ حیا لاړه عزت هم لاړه
خدای زمونږ لوڼو سره به دا صحابه څه کوي لکه دشمن چې په یو قوم حمله کوي نو ښځې هم ترې تښتوي او لوڼ هم ترې تښتوي او مال هم ترې تښتوي او ورسره چې څه یې خوښه یې ورسره کوي وی مونږ وی چې دا خو زمونږ دشمن دی او ډېره موده پس راغی او دا مونږ د دې مکې نه شړلي دي اوښکلي هم دي بیا هغه تو یې پاړه کې دی کورونه ترې مونږ قبضه کړي دي هغه تو یې پاړه کې دی مالونه ترې مونږ قبضه کړي دي هغه تو یې پاړه کې دی په احد کې او په خندق کې مو سره زیاتې کړي دي هغه تو یې پاړه کې دی نو نن به دوی مونږ سره څه کوي وی مونږ وی چې اوس تښتېدي هم نو شو عزت لوټ خو زمونږ مخکې به زمونږ د لوڼو عزت لوټ کېږي او زمونږ د خاوندانو په مخ کې به زمونږ عزت لوټ کېږي وی دا به څه کېږي وی مونږ دروازې بندې کړې منځ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغی اعلان یې وکړ صحابو ته وی که چا ځان پسې د خپل کور دروازه بنده کړه هغه ته به غږ نه کوي هغه په امن دی وایي چې څوک د بیت الله جومات ته داخل شو هغه هم په امن دی غږ به ورته نه کوي او د مکې چې کوم مشر و ابو سفیان دا هغه ابو سفیان دی چې په احد کې د کافرو سردار دی په غزوه خندق کې د کافرو سردار دی او قسم دی په احد کې نبی علیہ السلام ته مخامخ پیغورونه ورکړي دي بالکل مخ په مخ راغی ودرېده نبی علیہ السلام ته لرې و د یو بل نه نو وی یره افیکم محمد صلی الله علیه وی محمد دکې شته که مړ دی صحابو ته نبی علیہ السلام به جواب مو ورکړ جواب یې ورنه کړ وی ابوبکر دکې شته صحابو ته نبی علیہ جواب مو ورکوي وی عمر دکې شته حضور پاک وی غږ مه کوئ نو چې جواب یې ورنه کړ نو دی ابو سفیان خپلو ملګرو ته وی دا درې واړه خو مړه دي که دا جمدي وي که نه نو جواب به یې راکړ وای فورا وی اعلو هبل هبل د دوی یو بوتو او چې جنگ له بتره دی بوت ته به امداد غوښته ای هبل زنده باد ګوره د خپل بوت د پیغمبر علیه السلام په مخ کې دا یو پیغور دی که نه ای هبل بوته زنده باد نبی علیه السلام صحابو ته وی جواب ورکړئ که نه وی صاحب څه والا جواب ورکو وی تاسو ده وایي چې الله اعلی و اجل خدای ډېر لوی ذات دی نو بیا ابو سفیان ورته څه وایي وی لنا العزا ولا عزا لکم وی زمونږ عزا خدای شته او ستاسو خو نشته پیغمبر علیه السلام وی جواب ورکړئ که نه وی څه ورته وایو وی داسې ورته وایي چې الله مولانا ولا مولانکم زمونږ خدای دوست دی او ستاسو نه دی دا پیغورونه نبی علیہ السلام له ورکړي دي او په احد کې د صحابو سره انتهایی ظلمونه یې کړي دي او بیا هم د نبی علیہ السلام خوی ته وګوره وی که څوک د ابو سفیان کور ته ننوتل هغه ته هم امن غږ به نه کوي صحابه چې څنګه رالل نو خلک څوک کورونو ته ننوتی دی څوک د ابو سفیان کور ته ننوتی دی او بعضې کسان جومات کې ځان را دننه کړی دی بیت الله سره خوا کې نو صحابو خو لږ معمولی جنگ یو طرف کې شوی و نورو نه شو لګیا دي د بیت الله طواف کوي زنانه وایي چې مونږ ماشومانو ته وایي چې بچې خلکو وایي چې صحابه را روان دي او په مکه حمله کوي دا اطلاع جوړ دروغ وخته ځکه زمونږ په کور غواړو څوک رانغله مونږ خو رب چې زمونږ عزت او زمونږ حیا او زمونږ د لوڼو حیا به نن لوټ کېږي مونږ ته خواړو چا پورته ونه کتل ورشئ بچې وګوره چې د اطلاع دروغ ده او که رښتیا ده وی په یاره یاره ورونه لرې کړل او ماشومان هم ولېږل وی ماشومانو را منډې کړې وی راته یې وی چې مورې خورې هغه صحابه خو راغلي دي هغه مسلمانان نو څه کوي وی هغې خو تورې غورځولي دي او د بیت الله نه ګیر چاپېره طوافونه کوي او چې کمې ښځې به مخې له ورتلې سر به یې ښکته کوم نظر به هم چاته نه کوم خدای له دغې بهترینو اخلاقو اثر څه کو د مکې چې څومره کافرانو په دغه یو ورځ په دغه یو ټیم خدای ټول مسلمانان کړل دا که صحابه او پیغمبر علیه السلام دا خوی نه استعمال کړی نو څونه وینې به توی شوې وي او تاریخ کې به تر ننه پورې دا لیکلی شوي وو چې مسلمانانو د مکې په کافرانو ظلمونه کړي دي چې ته څوک نشي ثابتولی او دا مثال زما وروڼو د نبی علیه السلام د صحابو هم
کله چې مصر فتح شو. مصر ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه چې کله مصر فتح کا نو حضرت عمر ابو عبیده ته وویل چې ګورې د مصر خلک دا ګورې یو پوټې د اخلاقونه پرېوتې دي، هغې پروا نه ساتي، مهرباني کوه ملګري دې پوه که ګورې هسې نه بد اخلاقي تې ونه شي. صحابه به ښکته کتل. نو حضرت عمر فاروق چې کله مصر فتح شو نو ابو عبیده گورنر شو، نو عمر صاحب ځان سره ملګري واغېستل ځای چې دو د مصر دغه تماشه کو مصر ګورو، ځکه مصر خو هغه علاقه ده چې د زمانې حضرت یوسف علیه السلام، یعقوب علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام دا پکې پاتې شوي دي، او فرعون مصر او لوی لوی فراعنه او کافران پکې تیر شوي دي. د دین یو لویه تاریخي سلسله لري. حضرت عمر د ملګرو سره روان شو، یو ملګری وی چونکې څاروي کم او خلک زیاتو نو دوه کسان په یو اوښ باندې سواره شو. نو اعلان یې دا وکړه چې یو منزل به یو سړی بره سوري، بیا به کوزیږي بل به خیږي، څوک به په اوښ سفر کوي، څوک به اوښ د پړي نه نیسي، څوک به بیا خیږي بل به پړي نیسي. وی زما د حضرت عمر سره نمبر راغی. وی چې نمبر څنګه راغی؟ وی عمر بره ناستو په اوښ باندې او ما پړي نیولي چې هغه خپل مقام ته ورسېد. وی ما ته وی اوښ ودروه، راځه اوس ته بره خیږه او زه به لاندې کوشم. امیر المؤمنین ته ګوره، حضرت عمر هغه امیر المؤمنین دی چې د ده په وخت کې 2,00,000 مربع میل علاقه فتح شوې ده. دا ټول د روم علاقې او د فارس علاقې او د عربو او د مصر دا ټول د حضرت عمر په زمانه کې فتح شوې. یو زبردست بادشاه چې د نوم اورېدو نه به خلک یریدل، تر دې حده پورې چې کافرانو به بچي د کول د عمر نوم به یې اخیسته. عمر د پسې راځي نو ماشوم به غلی شو. دومره دبدبه او دومره روبې دی. لیکن چې کله د ده هغه منزل پوره شو، غلام ته وایي هله بره اوښ ته خیجه. غلام ورته وایي صاحب زه خو ستا غلام یم، نوکر یم. نوکر خو دې ته وایي چې د اوښ پړي نیولي، زه به اوس بره ناست یم. وایي شبه انصاف دې ته وایي. غلام یې بره په اوښ باندې کښېنو، حضرت عمر پړي ونیو، د غلامۍ کار کوي. غلام ډېر وایي صاحب شرمې مې رسواکې مې، دا خلک به څه وایي؟ وایي نه انصاف به کوم، الله نه یریږم. مصر پورې به ته پیاده روانې څه څه مزل به کوو، ته به سورې، ما به پړي نیولي چې زه ستړی شم زه به بره وخیږم، ته به کوز شې بیا به تا پړي نیولي، چې ته ستړی شې بره به وخیږې بیا به ما پړي نیولي. په دغه طریقه مصر ته ورسېدل. اوس د خدای شان ته ګوره، عاجزۍ ته او خوی ته ګوره چې مصر ته کله نږدې شو نو دا هغه وخت و چې د عمر د کوزېدو وخت و د غلام د ختو ټیم. وخی ودرو غلام ته یې بره خیجه. وی امیر المؤمنین مم شرموه، مصر دروازې ښکاري، تا به پړي نیولي او زه به بره ناست یم او موږ له به د مصر یهودیان او عیسایان ټولو استقبال لروتي. د خلک به څه وایي؟ وی پام کوه بس انصاف دا دی چې اوسه پورې زه بره سورم، اوس د خدای شان دی چې تا له نمبر درکوي. نه د خدای کار زما کار نه دی. اوښ ته خیږي. صحابه ورته راغلل چې امیر المؤمنین د خدای دپاره راشه خیر دی، د دې په اوښ کښېني، موږ به بل کس کوز شو، ته په اوښ باندې بره کښېنه. دا ټول یهودیان او عیسایان را روان دي او په لاره کې زمونږ استقبال کوي. دوی به څه وایي؟ وایي چې دا امیر المؤمنین دی چې پړی په لاس کې د اوښ نیولی دی او غلام بره ناست دی او د پړی نیولی دی. موږ به رسوا شو، به شرمېږو چې تاسو کې اړو تهذیب نشته، د خپل مشر په قدر نه پوهېږئ، د خپل بادشاه په قدر نه پوهېږئ او د پیغمبر د دوی لوی خلیفه په قدر نه پوهېږئ. د خدای روي ته وګوره، مهرباني وکړي اوښ باندې کښېنه، موږ مه رسوا کوه، موږ مه بېعزته کوه. حضرت عمر وی انصاف دا نه دی، انصاف دا دی چې غلام نمبر د غلام دی، دی به بره خیږي، ما به پړي نیولي. چې مصر ته ورغلل، د مصر سړو ښځو یو شان استقبال ته ولاړ. یهودیان او عیسایان لارې ډکې د عمر نوم دی، د عمر قافله روانه ده او کتابونه یهودیانو عیسایانو سره دي ګوري. ځکه چې په پخوانو کتابونو کې څنګه د پیغمبر علیه السلام صفتونه دغه رنګې پکې د نبي علیه السلام د صحابه او د ابوبکر او د عمر صفتونه. ذلک مثلهم فی التورات
ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره. بهر کیف چې هغوی سره کتابونه دي وی کم اوخ وی صاحب چې دا پلانکي دی کې اوخ را روان دی دا دا امیر المؤمنین اوخ دی چې بره ورته دا وکتل وی دا چې کم سور دی وی زمونږ په کتابونو کې دا امیر المؤمنین نه دی، دا د آخر زمانې د پیغمبر دویم خلیفه نه دی. دا مونږ خو وی چې رښتیا ستاسو دین رښتیا دی، دا نه دی. هغې ورته وی نه دا نه دی، دا غلام دی، د اوخ پړی چې چا نیولی دی دا امیر المؤمنین دی. هغې چې کتابونو ته بیا کتل او د عمر ته یې کتل وی واقعي دا امیر المؤمنین دی. زمونږ کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر د دویم خلیفه کم صفتونه دي هم پکې شته، او یو صفت یې دا هم دی چې دا پړی کم نیولی دی. ډېر یهودیان په دغه خدای مسلمانان کړل. حضرت عمر اعلان وکړه وی ګوره د یهود ښځې په اخلاقو کې یو پټې کمزوري دي، نو دی به تاسو ته ځان مخکې مخکې کوي، پام کوئ ګورې نظر اوچت نه کوي، نظرونه مخکته وړئ. څنګه چې حضور پاک او د هغه صحابه د مکې د فتح په دوران کې خپل نظرونه ښکته کړي. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم او قل للمؤمنات ان یغضضن ابصارهن. سړي به سر ښکته کوي ښځو ته به نه ګوري، او ښځې به سرونه ښکته کوي او سړو ته به نه ګوري. دا ګورې اخلاق دی، دا یو خوی دی. نو واقعي د مصر ښځو ځانونه بربند کړي وو چې کوم یهودیان عیسایانې وې، د چا مټې ښکارې دی، د چا پنډې ښکارې دی، د چا سینې ښکارې دی، او بازارونو کې سوداګانې خرڅولې چې په دې چل به دا صحابه مونږ دوکه کړو مونږ ته به وګوري، او یو بل سره فیصلې کړې وې که څوک لاس درته اچوي نو ښه په رضا ورسره خبرې اترې ګپې شپې لګوې. لیکن صحابه چې راله دې ښځو ته پورته هم نه کتل. اخلاق ولا چا جوړ کړي دي د دواړو جهانو سردار مبارک، پورته یې مته نه کتل. دغې ښځو نه سوداګار هم نه کولې، ښځو ته نظر هم نه کو. قسم دې د صحابو په دغه اخلاقو خدای د مصر ښځې او د مصر سړي ولکان او د مصر ځوانان مسلمانان کړل. د ښکلې خوی او اثر نن د مسلمان خوی کم دی ته رسېدلی؟ رښتیا ووایه، ګاونډي نه ګاونډي په ضرر کې دی، د رور نه رور په ضرر کې دی، د پلار نه زوی او د زوی نه پلار په ضرر کې پروت دی، د رشته دار نه رشته دار په ضرر کې پروت دی. دا خو ښه خوی نه دی. خدای مونږ خفه که بنده مونږ خفه که. دا د حضور پاک اخلاق دی، دا د مسلمان خوی دی. دوکې مونږ کو، غلاګانې مونږ کو، ګډون مونږ کو، په لاره مسلمان پورې مونږ خنداګانې کو، ښځو ته مونږ نظرې کو. د دنیا بدعملی نن مسلمان کوي، خفه کېږي ما، د دنیا بدعملی په موبایل باندې فلمونه نن دا ټول واړه په دې ګند اخته دی. خدای د پاره کې، خدای د پاره کې د وړو له او د زنانو له موبایل یې مه ورکوئ. ټول کشر کل نن په 40 او په 50 روپۍ باندې میموري کارت د فلمونو نه ډکوي او ورته ناست یې هغې فلمونو ته ګوري. بچي م تباه کړل، ګمراهان هم کړل، د دنیا هم غرق کړل، بدني م پې تباه شو او روحاني م پې تباه شو. دا واړه چې لویږي دې نه به څه جوړېږي؟ کور کې دننه جنکو سره موبایلې دي او په موبایلو کې فلمونه ګوري، او هلکان او جنکۍ په موبایل باندې په پیکیجونو کې یو بل سره ګنټه ګنټه خبرې کوي. قوم کم طرف ته لاړ؟ په نیټ باندې او په کمپیوټر باندې لګیا دی دا قوم او بربند فلمونه ګوري، او په موبایلو بربند فلمونه ګوري، او په ډیشونو لګیا دی بربند فلمونه ګوري. ته د کمې مسلمان یې؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره روانه، نو یو ځای کې ډول ډنګېده، ډول سرنا، نو غوږ کې ګوتې ومنډلې. نو چې څه منځې لاړ ګوتې وویسته، نو بیا ډنګار راته، نو بیا پکې ګوتې ومنډلې. نو چې څه منځې لاړ نو بیا ډنګار راته، نو بیا پکې ګوتې ومنډلې. نو چې څه منځې لاړ او ډنګ ډنګ ختم شو، نو ملګري ته وی اوس خو ته څه نه اورې که نه؟ وی نه. غوږونو نه یې ګوتې وویستې. وی زما دې د الله په ذات قسمي که ما حضور پاک په دغه حالت نه وي لیدلی ما به دا چل نه وی کړی. دغسې ډنګارو نبي علیه السلام په غوږ کې ګوتې ومنډلې. نو چې ګوتې لرې که بیا ډنګ ډنګ ختم، نو بیا ومنډلې.
نو چې سمن زلال نو بیا ډنګ ډنګ خاته نو بیا پکې ګوتې ومنډلې نو هغوی به د ګندونو او د سندرو او د ډنګار دپاره په غوږ کې ګوتې منډلې چې اورو یې نه او نن خلکو د سندرو دپاره په غوږ کې هغه شیزونه ورکړي دي چې وویرو تاسې ده که نه ده په موټرسایکل به ناست دي یو شی دلته منډلي بلې دلته منډلي او سندرې پې اوري په ګاډي کې به ناست دي یو شی دلته منډلي بلې دلته منډلي او په هغې سندرې اوري او ګانې پې اوري دا زمونږ اخلاق دي دا موږ مسلمانان یو دا موږ د پیغمبر په لار روان یو موږ نه به خدای تپوس ته دی نه کوي زنا یوازې د مخصوص اندام نه ده د سترګو نظر دا هم د سترګو زنا د پیغمبر علیه السلام وایي د سترګو زنا دا یو ښځې ته یو تصویر ته یو ګن ته کتل دی د ژبې زنا دا جدا ده یو پردی ښځې سره د خواهشاتو خبرې کول دا د ژبې زنا ده نن ټوله دنیا د ژبې او د غوږ په زنا کې مبتلا ده او دا ورته زه ګناه نه ښکاري دی دا نه وایي چې دا زه ګناه کوم حضور پاک ته یو صحابي راغی وی صاحب ایمان ته مې لکېږي خو د زنا نه اړه نشم صبرولی نبی علیہ السلام ورته صحابه وی اوف اوف وی ما له پکې د زنا اجازت راکا مسلمانېږم صحابه وی اوف 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 دا څه کې د حضور پاک په مخ کې دا څه قسمه خبرې کې شرمېږي نه نبی علیہ السلام ډېر هوښیار دی قسم په خدای ځان ته یې رانږدې کړ دلته راشي وی تحبه لاختک وی ته به دا زنا خپلې خور له خوښه کې چې ستا خور سره څوک بدعملي کوي وی نه د الله رسوله قربان زه به څنګه خور له خوښه کړم زما خور سره به څوک څنګه بدعملي وکړي او بل څوک به هم خور له خوښه نه کړي وی مور له به یې خوښه کې وی قربان څنګه به یې مور له خوښه کړم بل څوک به هم مور له خوښه نه کړي وی خور له به یې خوښه کې لور له به خوښه کې ښځې له به خوښه کې وی قربان نه زه لور له خوښوم نه زه خور له خوښوم نه زه ښځې له خوښوم او نه به بل څوک ښځې لور له خور له خوښه کې نبی علیہ السلام وی ته چې وایې چې ما ته د زنا اجازت را دا به چا سره کې دا به د چا خوري که بني دا به د چا لوري که بني دا به د چا موري که بني د چا ښځه به که بني نو ته خپلې ښځې خور سره دا نه خوښوې چې بل څوک بدعملي وکړي نو ته پردی لور خور ښځې سره څنګه کې وایي بس صاحب توبه مې ده توبه نه غواړم زنا حضور پاک وله په سینه لاس کېښود دقسې ور لاس کېښود او دعا یې ورته وکړله اللهم طهر قلبه نقي قلبه زړه وله خدای پاک دی او خدای د ده اندام پاک دی وی چې په سینه لاس راله کېښو د حضور پاک د لاس مبارک اثرات مې زړه ته داسې ننوتل چې پردی ښځه څه کوي خپلې ښځې ته مې خواهشات ختم شو نن امت په تبع کې لګیا دی په نفت باندې او په موبایل باندې هلکان او جینکې یو شان په ګناه کې مبتلا دي زم د خدای غضب را نشي بیګانې طوفان که 15 منټه ټینګ شوی و څه مو خیال دی هر څه به یې در باندې اړولي که به یې نه اړولې که یو 10 منټه دا بیګانې طوفان او دا باد را باندې ټینګ شوی وي هر څه به تبه او دی کړي دي که نه دا سیلابونه خو خدای مونږ ته نمونې ښودلې دي دا زلزلو خو مونږ ته خدای نمونې ښودلې دي خدای غضبونه په مختلفو شکلونو کې نه راځي څوک چا باندې په یو طرف ورواړئ او په چا په بل طرف ورواړئ زما وروڼو مونږ به ښه خوی استعمالوو ښه خوی یوازې دا نه دی چې خلک څوک درته کنځل کوي او ته ورته چپې دا هم ښه خوی دی ښه خوی دا دی چې مسلمان ته به ضرر نه رسوي د خپلې ژبې حفاظت پکې د سترګو حفاظت پکې د غوږ حفاظت پکې د ګناه نه ښه خوی دا دی چې ګاونډي ته پلار مور دوست ته ضرر به نه رسوي ښه خوی دا دی دوکه به نه کوې ښه خوی دا دی چې مسلمان سره ټګي به نه کوې دا خو د ښه خوی خو ډېر قسمونه دي نبی علیہ السلام فرمائے المسلم مشهور حدیث تاسو سکول کتابونو کې مشته المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه دی چې د ژبې او د لاس ضرر نه بل مسلمان محفوظ دی وایه که نن د مسلمان د ژبې او د لاس ضرر نه بل مسلمان محفوظ دی د څنګه مسلمان دی په ژبه ضرر په لاس مسلمان ته ضرر ګاونډي د نه اور کېوله په سوداګانو کې ګډې کول بره سنگ ټماټر پراتی لاندې سنگ پراتی ځکه دکاندار نه چې سودا کوي بره یو شی پروت دی لاندې بل شی پروت دی مونږ په لاره کله وایو هلکه دا خو ډېر ښه ټماټر دی ودرېږه لږ بدان سره والو چې دکاندار ته وایي لکه ټماټر هغه لاندې نه تله ورړمه کي هغه وړې وړې سوبېرو په شان درته اچي
نه حالت دی. ابوالوردنۍ خپل لار را روان وم، تورۍ خرڅېدل. ورته مې تورۍ دا ګوتی بدن سره راول سبزي ده نو سړي ته مې لکه تورۍ هلکه خراب یې چېرته ني. نه مولوي صاحب تا باندې زه خراب شي خرڅوم، دا ښه شی دی، پیسو خرڅی په دې راومېړې. زما په خیال په غونډه ګوتی کې 4 یا 3 پاکې وې، باقي ټولې ترخې او سخا وې. نه ابوالوردنۍ درېیمه ورځ نه مسلمان دی. خبره خلاصه شوه. ٹھیک دی، او 50-50 روپۍ یا 100 روپۍ د ما د جیبه لاړې، هېڅ پروا نشته دی. لیکن ته به بچو له دا رزق څنګه ګټې، دا روی څنګه ګټې؟ خټکو دی ګوتو ته نه ګورې، بار پکې څنګه یو دننه پکې څه شی پروت دی. د دې خرمانو د الوچو د کریټ ته نه ګورې، سر یې څنګه جوړ دی، دننه پکې څه شی پروت دی. دا مسلمان دی. غله خرڅېدله، حضور پاک راغی چې لاس یې پکې ومنډه، لاندې لمده وه. ملګري ته یې دا ولې؟ وی صاحب باران پې شوی دی. باران په سر کېږي که په ویښ کېږي؟ سر وچ دی او لاندې لمده ده. وی دا لمده پې د پاسه که چې خلکو ته ولګي چې دا لمده ده. من غشنا فلیس منا، چا چې زما امتي مسلمان سره ټګي وکړه دا زما په لاره نه دی روان. څومره ټګی نن کېږي. ځکه نه سوچه چې ماله پیدا که الا ما که 2 مسلمانانو سره یې نه وي به ته خو یې د بل ځای نه راوړی که دا نور څیزونه توبې به وباسې، پیسه پسې طریقه پیدا که بس. خدای ګواه دی کله مېړه له دا راشي. مې که دې زمانه کې محمد مصطفی موجود وي که نه صلی الله علیه وسلم، قسم د دې خلکو به هغه سره م دوکه کړې و او مال به یې په څه طریقه واو. که صحابه موجود و د هغې جیبونه هم دې خلکو وال نه به یې پرېښي. دا داسې دور دی، مال او دولت دی. بس دې ته نه ګورې چې د ما بل مسلمان جیب و دې قبر نه خو به زه ځم، دې قبر نه به نه ځې ته خدای نه منې، د قبر تیاره نه منې، د خدای زور نه منې ته چې ما نه به خدای دې تپوس به کوي. ولې دوکه کوې؟ اخلاقیات ته څه شو؟ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. حضور پاک وي دې له راغلم چې خلکو ته ښه خوی وښیم. صحابو ته یې وښو، تابعینو هغوی نه زده که، خوی لاړ برباد شه. ډمتوب شروع دی، د ناکاري شروع ده، موبایلو کې نخرې شروع دي. ما ته مخکې ورځو کې یو ملګری تاسو ټول پیژنئ، ما سره کله کله ګاډی م چلوي، وی ټالی شاته ناستم، یو بوډا سپینګیری دی، شیخ الاسلام دونه غټه ګیری ده، د نامه عمره ګیری ده، او په موبایل ورته بربند فلم چلیږي. هلکه دومره اوږده ګیره دی د خوار شی. او ته وی ورلم، ما ورته چې دا څه کوې؟ وی ځان مشغول وم. 4-5 ورځې پس هغه بوډا خدای په سترګو ړوند کړ، د سوال پسې ګرځي. هر سړی خو نه ړندوي، بعضې ړندوي. نو که دا سترګې ړندې شي بیا به څه کوې؟ او کوي نه څه، هلکه پلان کې نشته بیګا ماسخوتن مانځه کې خو جی فالج والے دی، یو ساعت کې دله د خولې نه ډیوه جوړه کړي، لاړې ته بیږي، لاس نه دله سمڅۍ جوړه کړي، د خپې د نه کونټۍ جوړه کړي. کولی شي الله که نه شي کولی؟ دنیا کې هم کوي او آخرت کې. بیا زما رونو زړه مې در باندې خوږېږي. ځان تم دا نصیحت کوم، یوازې تاسو ته نه کوم، ځان تم دا نصیحت کوم او تاسو ته هم کوم چې موږ به پیغمبري خو استعمالوو. مسلمان سره توکه، ټګي، ظلم د پیسې دپاره به نه کوو. رزق د خدای په اختیار کې دی، بس رزق الله سره دی. لکه یوه په خولې بله دې ته منافقت وایي، دا د دې نه غټه بد اخلاقي بله نشته، دا به نه کوو. ښه خوی به استعمالو، هغه جون به استعمالو چې رب هم خوشحاله شي خفه نه شي، هغه خوی به استعمالو چې بنده هم خوشحاله شي او خفه نه شي. که مونږ لوی رب خفه که یا بنده هم خفه که، هغه ورځ تېره نه ده چې مونږ خدای په دنیا کې هم رونیسي او په آخرت کې هم رونیسي. ان بطش ربک لشدید، د خدای ګرف وي ډېر سخت دی. ګوره چې راونیسي نو پاتې کېږي. مستی به نه کوو، کبر به نه کوو، لویي به نه کوو، مسلمان ته سپک به نه ګورو، دا ټوله بد اخلاقي ده. کبر بد اخلاقي، لویي بد اخلاقي، مسلمان ته سپک کتل، د مسلمان غیبت او مسلمان پسې بد رد، او د بل یوه غلطي رانیول او خپلې 6 شاته کول. دانکې کې خو دا غلطي ده، دا غلطي ده، دا وي به پکې هر چا کې به ما کې هم شته او تاسو کې هم شته، خو ما کې به 100 او تا کې به یو، ما کې به 0 او په تا کې به 2. نو دا خپل زر ولې نه وباسم چې ستا هغه 2 رانیسم؟
خدای دې مونږ کې د حضور پاک او د هغه د صحابو په شانتې ښکلې او ښایسته خوی پیدا کړي. رب العالمین مونږ د ښکلي پیغمبر په نقش قدم روان خدای د قیامت په هغه لوی ورځ مونږ د پیغمبر علیه السلام د جنډې لاندې ودرولي خدای د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر به م نصیب کړي خدای ښکلې خوی م نصیب کړي خدای د بد اخلاقو نه مو ساتې د بد عملو نه مو ساتې بچي م د لوفرۍ د ژوند نه وساتې او کم دوستان دي چې هغه په بیمارو کې مبتلا دي ته وله شفا ورکې څو قرضداري دي قرضونه اخلاص کې د ټینشنونو پریشانو د مخلوق د شر نه په حفاظت کې وساتې خدای ته زمونږ یو قدم په تله د نیکۍ کې ولیکې خدای زمونږ عبادت سره مینه پیدا کړې خدای بچیم کامیاب کې مشران مو بخې او چې څومره نوجوانان دي خدایا د خیر او د برکت زندگی م نصیبه کې رب العالمین د خپل قهر او غضب نه په دواړه جهان وساتې او خدای د رسوایۍ او د بېعزتۍ ژوند نه سره د زنانو محفوظ وساتې اخر وخت کې م په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله مور او ورور بیمار دي رب العالمین دې وله شفا ورکړي او دی په امتحان کې خدای دې په ښو نمبرو کامیاب کړه چا چې امتحان ورکړی دی که د دنیا ورکړی دی او که د آخرت د دین ټول د خدای په ښو پرچو کې کامیاب